یو خو د ټیک ټاک خبرې دي چې کیمرې ته کینو خبرې یو عمل دی چې عمل کې څه شوي دي. الحمدلله د قمر ټیم په عمل کې ډیر زیات کار کړی دی. تاسو د دې شاهد استئ ځکه چې کله جلال آباد ته ځئ په لاره کې مساجد ګورئ، چې کله یو پوهنتون کې نه خواته ګوري چې قمر سپانسر کړی دا کس، چې کله یو مکتب کې نه پوهېږي دغه یتیم کفالت قمر کړی دی، چې کله یو سان او اوبس کې پوهېږي دا سا قمر جوړه کړې ده، چې کله یو کلینیک ورته علاج کې پوهېږي دا کلینیک قمر جوړ کړی دی. او دا کار موږ یوازې نه کړی. ما چې کله د قمر ټیم وویلې زه په دې ټیم کې څوک حسابوم چې هر کس کومک کوي، یو کس دا ویډیو ګوري هم دغه سره شریک کوي، خپل فامیل ته ورکوي او هغوی نو خلک سره شریک کوي، ځکه دغه ملت زموږ ستاسو دی، دا امت زموږ ستاسو دی او دغه خدمت هم باید موږ تاسو وکړو. موږ دا تمه نشو کولی چې ټوني بلیر یا جورج ډبلیو بوش یا ډونالډ ټرمپ راشي او زما استاد مسلمان ورور لاس ونیسي. موږ باید سره یو ځای شو. دا نن په خلکو باندې زه اواز کومه که غواړئ دا خیر کار ته نور هم ادامه موږ ورکړو، تاسو موږ سره یو ځای شئ. او څنګه یو ځای کېدلی شي؟ اول موږ ته دعا کولی شي چې یو مسلک باندې پوهېږي هغه موږ سره شریک کولی شي، عمل کې سره مخکې تللی شو، که هغه زراعت دی که هر بخش کې دی. بل کولی شي د قمر امباسډر شي، موږ سره تماس ونیسه، په خپل کوم ځای کې چې اوسېږي د قمر پروګرامونه خلک تشریح کړه، د قمر امباسډر شه. بل څه کولی شي خپل مالیاتو باندې چې ته کولی شي قمر واحد ارګان دی دا سیستم لري چې یو وړوکی مقدار که هغه 10 وي که 20 وي هره میاشت ستا اکاونټ اټومیټیک ځي او قمر ته راځي او قمر په مختلف کارونه کې او هره میاشت په اخره کې تا ته راپور درکوي چې ستا پیسو سره شوي څه دي، که هغه یتیمانو کفالت دی، که هغه پلچک او سړک او مکتب او کلینیک جوړول دي. لیکن هدف دا دی چې یو کار باید وکړي ته نشي کولی دا ویډیو وګوري په دې مبارکه میاشت کې او صرف نظر یې کړي. څه فکر کوي که همدغه ویډیو ته الله ښکاره کړی تا باندې یو امتحان وي چې دې ویډیو بعد نه شي کوي. زه فقط دا نه یم چې صرف قمر سره یو ځای شي، چې هر یو ارګان سره یو ځای کېدلی شي، خو باید یو ارګان، یو ادرس، یو پروژیکټ سره ته یو ځای شي چې هغه د الله رضا دپاره کار کوي او د خلکو د ښه ژوند د بهبود دپاره کار کوي. او بدل کې باید موږ دا امید ولرو چې الله موږ ته اجر راکړي. نو دغه لاندې لینک شته دی، زموږ اکاونټونه هم ته ښکاري، یو ځای شه، یو وړوکی مقدار هره میاشت ورکړه او په بدل کې موږ نه راپور واخله او دغه عظیم کاروان کې باید ته برخه واخلې، باید دنه ته محروم پاتې نه شي چې په هر کې حساب باندې کېږي. یو نه یو ترس نه باید ته موږ سره یو ځای شي. امید لرم دا ویډیو خلکو ته شریک کړې ځکه د کې غټ خیر دی انشاءالله.